پوښتنه کړې ده چې یاره السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته حامده و مسلم وبعد یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره سوشلیزم نظام څنګه چل دی کنه جناب محترم سوشلیزم یو معاشي نظام دی د معیشت والا نظام دی عربی کې ورته اقتصادي نظام وایي کنه نو دا یو اقتصادي نظام دی چې د دې عقیدوي نظام ته کمونیزم وایي لکه څنګه چې د نن سبا اکثره دنیا کې ډیموکریټک سیستم روان دی خود دې چې کوم هغه اقتصادي نظام دی معیشت والا نظام دغه ته کیپټالیزم وایي کیپټالیزم نو دا یو کیپټالیزم دی یو سوشلیزم دی یو اسلامیزم دی دنیا کې دا درې غټ نظامونه دي کنه نو دا سوشلیزم دا په دغه باندې دی په اشتراکي نظام باندې بنا دی دوی هر څه د حکومت غني دوی سړي خپل اختیار نشته کم سړی چې کم کارونه کوي هر څه ټول سیستم به د حکومت سره وي دا نظام تقریبا دنیا کې 80 کاله وچلی د خو بیا ناکام شو دا چاینا نه د دام سوشلیست و او د رشیا نه د روسیا دام سوشلیست و او ډیر ملکونه لاندې کړي ول او ډیر ملکونه د سیدی چې هغه مطلب د دې اثر رسوخ لاندې پاتې شوی ول ډیر زیات ملکونه خو بهر حال دا یو معاشي نظام دی او باقاعده تور سره فتاوا عثماني چې دا د مفتی تقی عثماني صاحب دوی فتاوا دا درې جلدو کې دا غي په اول جلد کتاب العقائد کې باقاعده لیکلي دي چې وسړی وایي چې سوشلیزم نظام د اسلام نه ښه نظام دی نو دا سړی کافر کیږي یا که وایي چې ور سره برابر هم دی څوک دسی وایي چې سوشلیزم دا درته مې حواله درکړه چې فتاوا عثماني اول جلد کتاب العقائد کې باقاعده لیکلي که څوک دسی وایي چې یاره په سوشلیزم دغه د ورته وایي سوشلیزم دسی یو نظام دی چې دا د اسلام د حکومت اسلامي نظام سره برابر دی په معیشت کې یا په اقتصاد کې یا په بل خوبۍ کې نو سړی په کافر کیږي دا باقاعده تور سره فتاوا عثماني لیکلي نو ښه نظام نه دی او ډیر به خوند نظام دی پاتې شو تاسو چې کومه د پارټۍ والا حواله کړي نو بس ورکه که سیاسي کیسو نه تیر شه اوس غمولان را لګیدلي دی او همدغه نشنالیانو ته وټونه ورکوي هغې نه تیر شه سیاسي بحثونه به سره نه کوو خو سوشلیزم دغه یو نظام دی چې بې خونده نظام دی السلام علیکم ورحمت